د بنو سره اړوند بکاخېل منډي کې تختي قبيلې کېډټ کالج ته د زمکو ورکولو پر ضد احتجاجي جرګه کړې ده. مشرانو ویلي دي سو پورې چې د بکاخېل قبيلې د درې وړو شاخونو سردي نرمي او تختي قبيلو ترمنځ د مشترکه زمکو تقسيم نوي شوی. تر هغه دوی د کېډټ کالج په نوم د بکاخېل کیمپ په مقام باندې زمکه ورکولو ته تیار نه دي. په دې موقع سردي قبيلې هم د تختي قبيلې ملاتړ کړی دی. میژه کالج ته مزکه وچ پوښنده سم زکه میژ چاته نه ورکوي چې سپر میژ خپل تقسیم شوی نه وي. میژه چې کله تقسیم وشي د درې ورنه تقسیم وشي د سردي خېل د نرمي خېل د تختي خېل هغه بعد کبه چم زکه ورکوله بیا په اعتراض نشته. کمای په شاید میروسه دی د مزکه دی چې پاکه یو زړ کالج دی چا کمای په شاید میسته ور مثال نرمي خېل او مثال سره سردي خېل نه دی چا کله کمای په شای میست تختي خلونه پیراکی هغه نورستي مثال خیر فیصله او پانه ورستي. مشرانو دا هم اویل سو مخصوصو کسانو د کجورای نه رانیولي تر بکاخېل کیمپ پورې وخت په وخت د خپل جیبونو ډکولو د پاره هر چاته د مشترکه زمکه ګوته لګولې دي ولې دوی مزید د دې لوبه تماشا کولو ته تیار نه دي. په تختي خل کې داسې خارج ته چې هغه حکومت ته ګوته لګولې دي او چا ګوته لګولې وي هغه په دام ځکه کې مزکه وړشتانه میژ پاغه ګوته نه مال کې میژ چې کله حکومت مزکه ورکوي به ګوته میژ پر د خلکو ته لګوي تختي خېل دا مزکه مشترکه دوه مشترکه مزکه چې کیما دو کنه نه چاته ورکاو او نه څوک په پردو کالج چې کیم لای کالج چې په سپر تقسیم نوي شوی چې واس مې نه کوم تا ورکاو نه حکومت تا ورکاو. یاد د دې چې د بکاخېل په مقام د کېډټ کالج د جوړېدو د اعلان نه وروسته دغه تنازع هغه وخت رامنځته شوه کله چې بعضې مشرانو کېډټ کالج ته د مشترکه زمکې ورکولو د پاره ګوتې لګولې دي او دستخطونه یې کړي دي. د کیمرامین افتاب خان سره ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.